د انسان درې حالت داسې دي چې د انسان باندې شیطان لوبې کوي او د انسان دا کنټرول شیطان په خپل لاس کې والي. اول حالت د غصې دی چې کله انسان غصه شي، لکه د عربي ژبې یو مقولم ده، الغضب اوله جنون، د غضب اولنی حالت هغه لیونتوب دی. انسان بالکل د لیونی په شانتي وي، په خپلې ګټې او تاوان نه پوهیږي. په دغه وخت کې اکثر اوقات دا د خولې نه داسې خبرې وباسي یا داسې کار ته نه وشي چې هغه د ده دپاره همیشه د نقصان سبب وګرځي او همیشه دپاره د افسوس سبب وګرځي. لہذا مونږ ته او تاسو ته پکار دی چې کله مونږ په غصه کې شو او غصه مونږ ته راشي، نو پکار ده چې مونږ خاموشي اختیار کړو. د غصې لومبنی حل دا دی چې خاموشه سه، او نبی پاک علیه الصلاة والسلام فرمای اعوذ بالله ووایه. که ولاړې نو کینه، او که ناستې نو پاڅېږه او روان شه، او که بیا هم نه سړېږي نو لاړ شه اودس وکړه. نو غصه لومبنی هغه حالت دی چې انسان پکې خپل خواص د لاسه ورکوي او دا انسان بالکل په خپلې فایدې او نقصان نه پوهېږي. بعضې اوقاتو کې پکې دا د کفر الفاظ د خولې نه وباسي. دویم حالت هغه د شهوت دی چې کله انسان باندې شهوت چړاو شي او انسان شهوت په ده باندې غلبه وکړي، نو په دغه وخت کې دا انسان په خپلې فایدې او نقصان نه پوهېږي او بعضې اوقاتو کې دا د ګناه کار وکړي. د رمضان المبارک میاشته انسان پکې د ورځې چې کله ده باندې شهوت غالب شي، خپلې بیبي سره کوروالی وکړي، د روژې کفاره په ده باندې راشي. دغې وجې نه فقهاو لیکلي دي کم ځوانان چې هغه نوجوانان وي او په خپل شهوت باندې کنټرول نه وي، نو هغه دې د خپلو بیبیانو نه ځان لرې وساتي د رمضان د ورځې په حالت کې. نو چې کله انسان باندې شهوت چړاو شي، نو شهوت په وجه باندې دا ځان ته نقصان رسوي، خپل آخرت بربادوي. الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. دریم حالت هغه د اوزګاروالی دی چې کله یو انسان اوزګار وي، نو یو حدیث کې مرازي د اوزګار سړي دماغ دا د شیطان د ناستې ځای وي، د شیطان د دمي ځای وي، او په دغه وخت کې دا انسان په ګناهونو کې دا شیطان مبتلا کوي. چې کله یو انسان اوزګار وي، نو د ده دا نفس د ده د کنټرول نه بهر وي، اکثره د ده نه ګناهونه وشي، اکثره دا برباد شي. نو لہذا د درې اوقاتو کې خصوصي د الله تعالی نه پناه غواړي او خصوصي الله تعالی ته متوجه کیږي چې کله غصه راشي، کله باندې شهوت غلبه وکړي او کله اوزګاري. نو دغه درې حالاتو کې ځان مه پرېږده. دا داسې حالات دي علما لیکي چې د انسان کنټرول بالکل د شیطان په لاس کې شي. دا انسان داسې شي لکه د لوبو یو آله او دا شیطان په دې باندې لوبې کوي، یا به الفاظ دیگر داسې وایي دا انسان داسې شي چې د ده ریموټ شیطان سره شي، هغه بټنې وهي او دا تاوی را تاوی او شیطان